السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو زما نوم عصمت خان دی او زه نن تاسو ته ښیم یو داسې طریقه چې تاسو به دې ته نور اړتیا پیدا نه وي او دا به اوس سیستم موږ څه به وکړو وبې غورځوو دا کوریر باد وکړي چې مات شو खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया. دوستانو تر اوسه مو اوس جوړ دی خو موږ نور دې ته اړتیا نه لرو او په دې باندې هیڅ بلای نه وي او هیڅ نه باندې کېږي ځکه چې دا موضوعونه کلک دي. ښه دوستانو موږ دا موز اوس نه کاروو د هغه په ځای باندې موږ یو بل شی کاروو چې هغه ته وایي کیبورډ. نو د دې کیبورډ په استعمال سره موږ وکولی شو خپل کار ډېر اسانه کړو او ډېر تیز کړو. نو موږ دې ته اړتیا نه لرو یوازې به دا کاروو ځکه دا به زموږ کار ډېر ساده او اسانه کړي. د دې کیبورډ په کیلانو او بټنو باندې موږ کولی شو خپل کار دوچنده تیز کړو. نو موږ به دا کیبورډ کارو دی باده او دا به نه کاروو. یو مثال به درکړم دوستانو په خپل کمپیوټر په سکرین باندې چې تاسو ته د دې ګټه څه شته او د دې ګټه څه شته. نو راځو یو وار د موس په واسطه سره خپل کمپیوټر ګولوو او لا کوو یې. اول راځو دلته کلیک بیا راځو دلته کلیک بیا به کمپیوټر بندېږي. خو که چیرې بیا کیبورډ ته ولاړ شې یوازې به وینډوز ال کلیک او ستا کمپیوټر به لاک کېږي. نو دا وه د کمپیوټر د شاکټونو ګټې. یوازې دا نه و دوستانو تاسو د ویډیو تر پایه راسره پاسئ موږ به ټوله در وښیو. یوازې په دې سره بسنه نه کوو موږ به ټول هغه چې ستاسو په کار درځي ټول درته وښیو. نو راځو په ویډیو شروع کوو. ویډیو ته لایک ورکړئ چینل سبسکرایب کړئ که سبسکرایب کوئ سبسکرایب یې کړئ او که نه سبسکرایب کوئ هم یې سبسکرایب کړئ ځکه چې موږ اړتیا ورته لرو. نو تاسو غواړئ یو کلمه ډیلیټ کړئ نو تاسو بک سپیس کلیک کوئ یو توري ډیلیټوئ. خو که چیرې تاسو غواړئ چې یوه سرپسته کلمه ډیلیټ کړئ نو کنټرول بک سپیس ووهئ تاسو به جادو ووینئ. تاسو کتلی سئ کنټرول بک سپیس په کلیک کولو سره به تاسو یوه سرپسته کلمه ډیلیټ کړئ. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ یو وینډو یا صفحه بنده کړئ نو تاسو کلوز کلیک کوئ. خو زه به تاسو ته یو بله طریقه در وښیم چې په هغه سره بنده کړئ او هر څه چې مو خلاص کړي په یوه کلیک سره یې بنده کړئ. نو زه یوه ویډیو پلی کوم دغه ویډیو راخلم پلی کوم یې غواړم چې په یوه کلیک سره دا ویډیو بنده کړم نو الټ F4 کلیک کوم. الټ F4 چې کله کلیکم نو دا صفحه به په اتومات ډول سره بنده سي. دوستانو تاسو د یو صفحې او یا هم د یو ویب سایټ د یوې لیکنې په پای کې یاست او غواړئ چې سر ته ولاړ سئ نو شاید تاسو د موز سکرول کار کوئ چې دا ډېر زور غواړي. که چیرې تاسو غواړئ د صفحې سر ته په اتوماتیک ډول سره ژر تر ژره ولاړ سئ نو تاسو به د هوم کی په کیبورډ کې کلیک کوئ. د هوم کی چې کله کلیک کوئ نو تاسو په اتوماتیک ډول سره لوړ ولاړ سئ داسې. او که غواړئ چې لاندې ولاړ سئ اخر ته بیا به اینډ کې کلیک کوئ ځکه چې داسې ښکته کول یې زور غواړي. نو که چیرې غواړئ چې په هغه طریقه ولاړ سئ نو بیا به اینډ کلیک کوئ. اینډ کې به کلیک کوئ په کیبورډ کې اینډ نو داسې به لاندې په اتوماتیک ډول سره راسي. چیرې غواړئ دوستانو چې خپل کمپیوټر مو بیده کړئ او یا سلیپ یې کړئ او یا یې لاک کړئ نو بیا به وینډوز ال کلیک کوئ چې لاک سي.